بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي اصحاب کهف څو نفر وه او نومونه یې څه وه او د دوی سره چې کوم سپی ورسره و د هغه نوم څه و؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د اصحاب کهف په شمیر کې اختلاف دی. خپل الله عز وجل په قرآن عظیم شان کې فرمایلی دی چې د دې علم یوازې د الله سره شته. البته د علائمو څخه بیل بیل اقوال راغلی دي. ځینو کسانو یاد کړي دي: یملیخا، مکسلمینا، مثلثیا، مرنوس، سازنوش، مرتونس. دا یې شپږ اووم یې قطمیر چې سپی دی دا یې یاد کړی دی. همدا خبر را نقل کړې ده کتاب الفتاوی 5 جلد صفحه 270. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.